السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. یو محترم پوښتنه کړې ده چې دا د خپل اهل سره د جماع وخت معلوم دی که نه دی معلوم، که سړي تار وخت شوق ورلی کولی سي. محترمه رسول الله صلی الله علیه و آله و صحبه وسلم فرمایي اذا اراد احدكم من امرأته حاجته، که یو چا ضرورت پیدا سو خپل اهل ته شهوت پوره کړي، نو رسول الله صلی الله علیه وسلم فلیأتیها راتګ دې وکړي دې لره وان کانت علی تنور، که څه هم دا ډوډۍ پخوي. بل په حدیث کې بل حدیث شریف کې بیا داسې امر سوی دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي که پر ښځې باندې خاوند غږ وکړي چې راس، که دا پر دیګ ناسته وه که ډوډۍ پخوله ور ولاړېږي، په که نس ور ولاړه تر هغه وخته پورې د الله په عذابو په قهر او په لعنت کې ده چې مېړه ځینې راضي کېږي. نو محترم هر وخت ما سوا په هغه صورت کې چې دا مریض وي دا ستا مناسبت یې ته ضرر رسوي، په هغه صورت کې نو بیا د دې د صحت مراعات باید وکړل سي. حدیث نمبر 933 صفحه 153 جامع الاحاديث جلد نمبر اول. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.